بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په اخرنی درس کې موږ 121 نمبر صفحه ویلې وه، انتقالیږو 122 نمبر صفحې ته. 122 نمبر صفحې کې موږ سره الوحدة السادسه شپږمه وحده العربية بين يديك لومړی جلد الدرس الثاني والثلاثون دوديرشم نمبر درس مفردات إضافية د درس إضافي لغات، إضافي اصطلاحات، إضافي مفردات. العرض presentation وړاندیز پیشکش. انظر واستمع وأعد وګوره واوره او تکرار کړه. 1 أو 2 أو 3 أو 4 موږ ویلي وو، 1 2 3 4. نن اول دویم دریم لولو. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس شپږم السابع اووم التاسع اتم العاشر نهم. التدريب الأول لومړی تمرین دی. رتب الأعداد، دغه اعداد دي دا منظم کړئ. التاسع العاشر السابع غیر منظم لیکل شوي، تاسې منظم کړئ. التدريب الثاني صل بين العدد والترتيب. د عدد دی دا دی کنه. الثامن کومه دی؟ دا د دې نه به خط کش کړئ. العاشر نه به لسم ته خط کش کړئ. هر یو چی. اقرأ الأعداد ترتيبيا. دا ولولئ او بيدا او بيدا ودس يمل ولي ترتيبي ولولي 10 6 يمل ولي ترتيبي. دا مطلب لك اول کنه ترتیب دی، اول دویم دریم ته اول شاله کته دویم شته دریم شه، نو ترتیب جوړیږي. پر دې ترتیبي اعداد وایو. نو د دې دا به ترتیبي څنګه وای؟ العاشر ترتیبي به دا څنګه وای چې 10 6 نه. السادس ترتیبي دی. التدريب الرابع صل بين العدد. ګوره دلته زوام التدريب الاربعه نه وایم، تاسې اول نه وګورئ، زما ویډیوګانې پخوانۍ نه وګورئ. کله چې دلته یو راځي او دلته تدریب، زه داسې نه وایم چې التدريب الواحد، زه څه وایم؟ التدريب الاول. دویم ته داسې نه وایم چې تدريب اثنان. التدريب الثاني یعنی دویم، الثالث دریم، الرابع څلورم. دا ترتیبي دي کنه. صل بين العدد والصورة ډېر اسانه دی. چیرته چې التاسع لیکلی وي هغه ته به التاسع کش کوئ، چیرته چې الثامن لیکلی وي هغه ته به الثامن کش کوئ. انتقالی کو 123 نمبر صفحه الوحدة السادسة الدرس الثالث والثلاثون دردرشم نمبر درس التراكيب النحوية نحوي جوړښتونه دي موږ سره. دلته نو تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، لکه څنګه چې مثال کې دي ملګري سره سوال او جواب تبادله کړئ. التدريب الأول ده ګورئ دوه اصطلاحات دلته، دوه کلمات ونیسه. المسجد الحرام به په یو حساب کو، او الجمعه المسجد الحرام. دنه به داسې مثالونه را جوړو. یو ورته چیرته ځې، بل به دا ځای اخلي. د دې ځای نوم چې مسجد حرام ته ځم. ولې ځې؟ ترڅو د جمعې لمونځ وکړو. نو داسې به یې را جوړوئ. دې نه مثال څنګه جوړ کړی؟ دا مثال ولو لاندې 4 دي که 3 بلکې 6 مثاله دي. دا به بیا موږ او تاسې جوړو. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد الحرام. لماذا؟ ولزي مسجد الحرام ته لأصلي الجمعة چې د جمعې لمونځ وکړم. نو انتقالی گو مثالونو ته که غواړئ دا مثالونه صحیح حل کړئ، ویډیو سټاپ کړئ، تاسې حل کړئ، او چې حل شو صحیح وو بیا دې سره مطابقت ورکړئ. راځو. 1 أين تذهب؟ چیرته ځې؟ أذهب إلى المسجد النبوي. مسجد نبوي ته ځم. لماذا؟ ولي یعنی ولې ځې؟ لأصلي الفجر چې د سهار لمونځ وکړم. همدا شنده. أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد بلال. لماذا؟ لأصلي الظهر. أين تذهب؟ دا دریم مثال دی. أذهب إلى مسجد عثمان.
لماذا لأصلي العصر. څلورم إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد علي. لماذا لأصلي المغرب. پنځم مثال أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ دوړه سيدي. أذهب إلى مسجد فيصل. لماذا لأصلي العشاء. إلى أين تذهب؟ أخيراً شپږم مثال دی. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد الحرام. لماذا لأصلي الفجر. انتقاليقو يوصلو څلېرشتم نمبر صفحې ته الوحدة السادسة شپږم وحده درديرشم نمبر درس التدريب الثاني اسأل كما في المثال. لکه څنګه چې په مثال کې دې داسې پوښتنه وکړه. د مثال کې وګوره دوه الفاظ درکړي یو انت یو مکه. دینه به داسې سوال جوړوئ ته مکه ته ولې مکې ته مسافر یا ته ولې مکې ته سفر کوي. لماذا أنت مسافر إلى مكة. سوال هم داسې را جوړو. راځو زه ورته اشاره کوم. اول دا ګورو. لماذا أنت مسافرة إلى المدينة یا إلى المدينة. دلته ولې مسافرة ما ویلې ځکه انت کې چې دی مذکر دی. انت خطاب مؤنث ته دی. نو چې کله مؤنث وي ښځه وي نو بیا هغه مسافر نه دی مسافره ده. لماذا هو مسافر إلى مصر. دا مسافر مې لکه چې صاد باندې ویلې په هر صورت. لماذا هي مسافرة إلى تركيا. هغه ولې ترکیه ته سفر کوي هغه ولې ترکیه ته مسافره ده. لماذا أنت مسافر إلى سوريا. التدريب الثالث دريم تمرين تزو. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره د حوار تبادله وکړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. المنبه. دا المنبه اوس الارم ته وایي که نه هغه غږ چې کوي خوب نه چې خلک راویښوي یا یو ریمایندر درکوي چې ته فلانکي وخت ته راجګ شه. انشاءالله الارم به ټول پېژني چې یو ټنګ 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 سات کوي چې په ټایمې کې. بس دا به وایي چې دا شی په خپل خوا کې کېده بل به ورته وایي چې دا ښه نظر دی. المنبه. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. همدا شان مثالونه به اوس د القرآن نه جوړ کړو چې یعنې دا په خوا کې کېږده بل ورته وایي چې دا ښه نظر دی. ضع القرآن بجانبك. ضع القرآن بجانبك. کله چې یو ځای لولو او کله چې په وقفهیز شکل ولو نو کله کله فرق کوي. مثلا که زه دلته ډېر سلو عربي وایم که نه بیا ضع المنبه بجانبك. که زه زر وایم دا بیا وصل کوو. ضع المنبه بجانبك. ګورئ یو خبره ده که چا قرآن کریم و تجوید دواړه لوستې وي هغه دلته ډېر ښه پوه شي چې دا وصل چې کېږي ضع المنبه. او کوم ورونه چې او خویندې چې قرآن کریم او تجوید لولي هغوی دې دا فکر نه کوي چې دا د تجوید اصول دي دا صرف په قرآن دلته چې دی ځکه خو پیغمبر علیه السلام فرمای لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. هغه څوک له موږ څخه نه دی چې قرآن کریم په ښه اواز سره نه لولي که نه. په ښه اواز سره مطلب دا نه چې حتما تخاوت ته به کوشش وکړې چې د عامو خبرو نه د قرآن کریم تلاوت معلوم شي چې خلک وپوهېږي چې دا د عام کلام نه دی دا د الله تعالی کلام دی. نو ځکه هغه د تجوید کوم اصول چې دی عموما په عربي ژبې ساده خبرو کې هم هغه عملي کېدی شي. لکه چې ما د وصل خبره وکړه که نه چې دا باید وصل شي او ضع المنبه ونه چې ضع المنبه بجانبك. بجانبك تجوید غم څه ورته وایي د تجوید قاعده هم همدا ده که نه چې وقف کوې نو توقف بجانبک په ځای بجانبک. نو د تجوید اصول په عربي ژبه هم تطبیقېدلی شي البته قرآن کریم باید په ښه اواز سره وویل شي. بعضې خلک خبرې هم شروع شي او دلته یو مثال راوړو. سړیه دا خبرې دي خبرې په نارمل اواز کې وکړه. خبرې چې دی
په ښه اواز کې مه کوه، خپلې خبرې په ښه اواز کې مه کوه. ځکه چې اوس که مثلا دغه عربي جمله ده که زه په ښه اواز کې ووایم نو خلک به دا فکر وکړي چې والا هغه یې ویلي څه ورته وایي، یا یې آیت ویلي یا یې څه موضوع ویله که نه. ځکه چې هغه د ترانو اواز هم معلوم وي. بعضې خلک په سټیج ولاړي تقریر په ښه اواز کې کوي، تقریر په ښه اواز کې کوي. نو دلته چې دی که زه عربي ژبې مثلا د عربي ژبې تقریر په ښه اواز کې وکړم، خلک نه پوهېږي چې دا قرآن کریم لولي که د خپلې خبرې کوي. همداشان د پښتو خبرې هم دي په ښه اواز کې، ځکه خبرو لپاره چې دی. اما ترانه چې دی د هغې مثال بیا معلوم وي که نه. ترانه بیل سور لري، هغه چې ویل کېږي خلک یې پېژني. نو موضوع نه لرې لاړم، موضوع مې چیش که موضوع دا وه چې د تجوید قواعد هم په عامو عربي خبرو باندې تطبیقېږي، او که یو څوک نیوکه دا وکړي چې نو بیا قرآن کریم سره تفاوت یا فرق څنګه معلومیږي، هغه دا چې قرآن کریم په ښه اواز کې لوستل کېږي او دا کتاب چې دی په ښه اواز کې نه لوستل کېږي. ضع القرآن بجانبك، ضع القرآن بجانبك، دواړه صحیح دي. هذه فکرة طیبة، ښه نظر دی، ښه ایډیا ده، دا ډېر ښه فکر دی. ضع الكتاب بجانبك، هذه فكرة طيبة. ضع الصحيفة بجانبك، هذه فكرة طيبة. ګورئ زه اکثره وخت یو خبره دا ده، یو ورور ما نه پوښتنه کړې وه او بیا ډېره بخښنه مې غوښتله، ځکه هغه پوښتنه داسې وه لکه هغه چې نیوکه کوي که نه، هغه په دې باندې ځان ورته مناسب نه ښکاره کېده چې په ما نیوکه وکړي. هغه ویل هسې نه چې زه غلط فهمي شم. ډېر په عادي شکل باندې هغه ورونه او خویندې چې ویډیوګانې تعقیبوي، نو زنګ راغی، هغه ورونه او خویندې چې ویډیوګانې تعقیبوي په بېغمه زړه کمنټ کې په میسیج کې زما واتساپ نمبر شته دی، که نه همدلته کمنټ وکئ 100% بېغمه. حتی که نیوکه وي زه نیوکې ته خوشحالېږم، نیوکه ماته دا ګټه کوي کېدای شي زه کوم ځای کې عربي کې خو زه خو عرب نه یم، ما چې څه زده کړي زه هغه تاسو ته وایم، کېدای شي یو نقطه که نیوکه وي تاسې بېغمه په ما نیوکه وکئ، زما نقطه به اصلاح شي. که پوښتنه وي په دې باندې مه خفه کېږئ چې استاد به دا فکر وکړي. البته استاد نه ستاسې ورور یم، ځکه استاد غټه استاد هم یم، ځکه څوک چې تدریس کوي خو استاد وي که نه. نو داسې دی چې زه دا فکر کله هم نه کوم چې یو څوک پوښتنه وکړي زه به دا ګمان وکړم چې هغه نیوکه ده. بېغمه 100% هغه پوښتنه وکړئ، هر رقم پوښتنه چې وه. حتی که تاسو ته داسې معلومیږي زه وایم ضع الصحیفة بجانبک، تاسو سره پوښتنه پیدا کېږي چې دلته ضع لاندې کسره ده، ضعي دی، ما ولې ضع وویل؟ زه کېدای شي اکثره وخت دا بیان نه کړم وجه څه ده، ولې داسې شوي دي، ځکه چې زه پوهېږم که تاسو سره پوښتنه پیدا شي نو تاسې حتما پوښتنه وکړئ. که چېرته زه غلط شوی یم زه به متوجه شم، که نه یم غلط شوی او دلته کومه قاعده وي ما نه به هېرې وي، زه به تاسو ته قاعده بیان کړم چې هو دا دلته داسې دی، ما صحیح لوستلی دی خو قاعده دا ده او تاسې به متوجه شئ. ځکه هرې نقطې ته کېدای شي زه متوجه نه شم چې ټول قواعد تاسو ته ووایم. او هغه نقطه م رایاده شو، اوس ما فکر کوم چې دا کومه نقطه وه. هغه نقطه داسې وه چې یو درس کې موږ ویلي صحن ما ویل چې حویله یا انګړ ته وایي. نو زما سوچ نه و چې بله معنا یې هم بیان کړمه. بیا هغه ورور رښتیا هم ماته ډکشنري نه هغه عکس راولیکه چې په ډکشنري کې صحن کاسې ته وایي، غوري ته وایي، او بالکل وایي ډش ټي وي دی که نه، ډش څوک ډش ټي وي، ډش په عربي انګلیش کې کاسې ته وایي، ډش هم کاسه دی، پښتو کې مرته د ډش کاسې ته موږ کاسه وایو که نه، کاسې غوندې دی. دغه صحن چې دی دا د کاسه او غوری چې دا په منځ کې پراخه انګړ لري که نه غوری، نو صحن کاسې ته هم وایي، غوري ته هم وایي، او صحن په انګړ ته هم وایي. پیژنو به د جملې د سیاق نه. که زه وایم صحن البیت نو د دې مطلب دا نه دی چې د کور کاسه، د دې مطلب دا چې د کور انګړ، د کور حویلې هغه ځای نه معلومیږي. نو هغه جمله واضحه شو، هغه به دا فکر کړی وي کېدای شي زه سهوه شوی یم، زما سوچ نه شوی. نو په عین وخت کې په دې ځای کې معنا چې دی کاسه نه وه، صحن و. نو هغه مانه پوښتنه وکړه، زه ډېر خوشحاله شوم چې هغه پوښتنه وکړه، زه متوجه شوم، هغه متوجه شو او مسله حل کېږي. نو تاسو سره چې هر رقم پوښتنه وي بېغمه پوښتنه مطرح کولی شئ. البته که تاسې وایئ چې دا ویډیو ډاونلوډ کړي وي بل ځای کې وي، نو یوټیوب کې دا درسونه شته دی، د العربیة بین یدیک په پښتو ژبه
دا عنوان چې سرچ کې ورکړئ تاسو درسونه به درته راوړي. تاسې هر ویډیو کمنټ کې چې پوښتنه ولیکئ زه به یې بېغمه ځوابوم. راځو دې مثال ته. ضع الصحيفة بجانبك هذه فكرة طيبة. ضع الفاكهة بجانبك هذه فكرة طيبة. ضع الشاي بجانبك هذه فكرة طيبة. ضع القهوة بجانبك هذه فكرة طيبة. ضع الماء بجانبك هذه فكرة طيبة. ضع النظارة بجانبك هذه فكرة طيبة. نظارة چشموته وای glasses. 140 نمبر صفحه مو وویله. نو نن لپاره هم دومره درس بس دی. تر راتلونکي درس پورې زه اصغر صلاح تاسې په لوی او قادر رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.